په الراجي بینک اکاونټ کې به تاسو آی بي ان لیټر څنګه ډاونلوډوئ یا د څنګه جوړوئ پکې. آی بي ان خو تاسو ته پته را د څه لپاره استعمال وي. کله چې موږ په سعودي عرب کې لوکل ټرانزیکشن لپاره چاته اکاونټ لګو نو یو بار کوډ وي، تاسو به داسې خیال وي ورته، نو دا یو ډېر پروفیشنلي ښکاري. او کله چې موږ چاته انټرنیشنلي پیسو وایي یا څوک موږ اکاونټ ته پیسې رالېږل غواړي انټرنیشنلي، نو هغو ته موږ آی بي ان نمبر ورلیږو، خپل بینک نوم او اکاونټ نوم ورته ورولېږو، په هغې باندې هغوی موږ ته ټرانزیکشن کوي. نو څنګه به وي چې دغسې یو بار کوډ سیسټم وي، یو لیټر وي د دې آی بي ان. نو الراجي کې د دې ډېره اسانه طریقه را د ډاونلوډولو. دا تاسو په پی ډي اف کې هم ډاونلوډولی شئ یا ترې سکرین شاټ هم ایستلی شئ او چاته ورلیږلی شئ. دا یو ډېر پروفیشنلي ښکاري او یو ډېر ښایسته ښکاري. راځئ چې سکرین ته لاړ شو او د دې یو اسانه طریقه ته در وښیم. ټول نه پیل به تاسو الراجي اپلیکیشن کولاو کوئ، په هغې کې به د ایکسپلور باندې کلیک وکئ، د دې نه پس د ایکسټرا باندې کلیک کئ، د دې نه پس به راشئ په مای ډاکومنټ باندې به کلیک کئ، ورپسې به تاسې پیج کولاو شي، د هغې نه پس به په ریکویسټ نیو ډاکومنټ باندې به کلیک کئ. دې کې به لږ لاندې راکوشي، دا مختلف تاسو ته بینک سټیټمنټ، بینک سرټیفیکیټ وغیره درته ښکاري، په دې کې تاسو دا ټولې طریقې کولی شئ. آی بي ان لیټر کوم ځای کې لیکل راځي دې باندې به کلیک کئ، په دې باندې به کلیک کول نه پس به تاسو په انګلیش باندې سلیکټ کئ، بیا به خپل اکاونټ سلیکټ کئ پکې، او ورپسې به تاسو په کنفرم باندې بیا کلیک کئ. کنفرم باندې کلیک کول نه پس به تاسو ته ستاسو آی بي ان لیټر سکسسفولي سبمیټ شي. د دې نه پس به راشئ خپل آی بي ان لیټر تاسو کتلی شئ، شیر کولی شئ خلکو سره، او دا یو ډېر اسانه طریقه ده، څه روکټ ساینس پکې نشته. انجوای کړئ.